बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم ملګرو په نننی کلاس کې بدرته د پښتو چې کوم الفابېټس یعنی حروف تهجی دا بدرته زده کوم زمونږ چې څومره پښتانه دي کو په پاکستان کې پښتانه وګوري دی له 90% لا دا نه ورزي په افغانستان کې ډیرو له ورزي ځکه چې هغه ته دا پښتو پړاویږي نو کو چرته تاسو له دا الفابېټس چې کوم د پښتو دي دا کو تاسو له درځیم کمنټ سیکشن کې یس ولیکئ او کو نه درځي نو ولیکئ ملګرو د سی سی سو د پیمس چې کوم د پښتو پیپر و دا د خغې او بل نوې ویډیو ده نو ان شاء الله دا به ز په پلی لیست کې واچوم تاسو ته چې کله هم د سی سی حواله سره د کمی ویډیو ضرورت راځي نو پلی لیست ورځي ما چینل ته نو ان شاء الله تاسو ته به ملاویږي او کو نه یلته نو ماته په کمنټ سیکشن کې کمنټ کوئ په هغه ټاپک به زه ویډیو جوړوم ملګرو دا به تاسو ته په اسانه طریقې سره ایکسپلین کوم کلاس تر پایه پورې وګورئ مونږ خو ځان ته ټول پښتانه وي خو چې کله د پښتو ځای راشي بیا موږ له د پښتو الفابېټس هم نه راځي نو کوشش وکړئ چې په دې ویډیو کې دا په اسانه طریقې سره زده کړئ پهلنی موږ سره څه دی الف بی ته سی بی ته لاندې یو ټکی دا خو ټولو له ورځي پی چې کومه دی دې ته لاندې درې ټکي تی ته بره دوه ټکي بل موږ سره سره ټی د پښتو ټی او د اردو ټی کې فرق شته د پښتو ټی ته بلاندې داسې کرخه به راتاوي او په دې منځ کې او بیا ورته بره دوه ټکي کې سی جیم سی چې کومه دی سی ته بره درې ټکي یعنی دې ته موږ څه ویلی شو سی یعنی مطلب که ته یو کس ته وایې چې څه نو سی هی څه بل موږ سره سره چې کې منځ کې درې ټکي د خې پرنګي دی خو دې کې منځ کې درې ټکي بیا موږ سره سره هی او بیا دا هی یعنی هی ته بره یو ټکی دال چې کومه دی دال مطلب دا سمپل دی ډال ته چې کومه دی د اردو ډال او د پښتو ډال کې فرق څه دی چې دې ته لاندې یعنی ټی ته چې کومه لاندې هغه کرخه شانتي را وړه ګول نو دا به ډال ته هم لاندې کې یعنی د اردو ډال د بره توی شانتی او دی ته مطلب لاندې یو کرخی زال ړی چې کومه دی په ړی ته بم لاندې هغه کرخه شانته کې نو ګول شانته کرخه ورته کې نو دی ته موږ ړی وی په پښتو کې زی بیا موږ سره سره ژی چې کومه دی ته به بره درې ټکي کې یعنی دا د زی پرنګي خو دی ته به بره درې ټکي کې شین ته بره درې ټکي دا خو درځي سواد دام درځي دواد دام درځي توی دام درځي زوی دام درځي ان دام درځي غین دا هم درځي فی دام درځي قاف دا بم درځي کاف دا بم درځي غاپ اوس غاپ چې کومه دی غاپ به څنګه تاسو پیژنئ یعنی د اردو غاپ ته مطلب بره یو کرخه پرې راښکلې کړي نو دې ته به کرخه نه راښکاږي دې ته به دا کار کې چې دې ته به یعنې ټی ته چې کومه وه ډال ته ړی ته نو دې ته به هم دغه رنګې په دې د غاپ چې کومه دغه بره کرخه ده یعنې دې ته را ورکوټه شانته ګول لاندې تاو شوی دی نو دې ته موږ څه ویلی شو دې ته موږ غاپ ویلی شو بل دی لام میم نون به څنګه دغه کې یعنی اوس مثال خبره ترې یو کس نه تپوس وکړي چې ستاسو نونه دي یعنی نونه یعنی کم چې کم لوریانې ورته موږ وایي نو دغه به نون به دې لپاره استعمالوي نو نون چې کومه دی دې ته به هم لاندې هغه ګول شانته دایره راتاوي یعنی ډیر اسان دي خو زمونږ پښتانه چې کومه دی ځان یې هسې بیکاره کړی دی ځان د دې نه خبروي نه یو خو د سکولونو خو مسله ده چې په سکولونو کې هم دوی ته نه ښایي خو په خپله خو دوی کوشش نه دی کړی نو کوشش وکړي چې دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ او د دې نه په اسانه طریقې سره زده کړئ واو بیا واو یو هی چرګۍ خې دې ته موږ ویلی شو حمزه چې کومه دی نه تا خو به تاسو د سپاره کې ویلي خو چېرته تاسو سپاره ویلي بیا په پښتو کې چې کومه دی پنځه یېګانې یعنی د دې چې کومه دی په دې به زه تاسو یو بل کلاس جوړ کړم که تاسو انټرسټډ یې په دې زده کولو کې نو دې کې چې کومه دی دې په استعمالولو کې یعنی تاسو چې کله د سیسیس په پیپر کې لیکل کوئ په دې کې به تاسو ته مسله راځي کو چېرته تاسو د دې د استعمالولو نه یاستئ خبر نو د دې به زه تاسو یو بیله ویډیو جوړه کړم نو په اسانه طریقې سره به زه تاسو پوه کړم چې تاسو به دا یې کوم ځای کې استعمالوئ دا به کوم ځای کې استعمالوئ یې او بیا چې کومه دی موږ سره هی یعنی که تاسو نو څوک تپوس وکړي په
په دې کې چې کومه دی 15 یګانې دې کې مطلب د پرته یې د پارم ځینې یګانې استعمالیږي او ځینې چې کومه دی ډایرکټ داسې هم استعمالي. ملګرو زه امید کوم چې انشاءالله دا به تاسو په اسانه طریقې سره زده کړئ. یعنې که چېرته تاسو په پیله ځل دا نه زده کړي نو تاسو دا ویډیو بار وګورئ نو انشاءالله تاسو به په اسانه طریقې سره زده کړئ. ملګرو زه درته په یو ځل بیا تېرېږم. الف ب ف ت ټ څ جیم څ چ ه ه دال ډال زال ر ړ ز ژ سین شین صاد دوات توی زوی عین عین فی قاف کاف گاف لام میم نون نون واو ه حمزه ی ه. یعنی دا اسانه طریقې سره مطلب ما به تاسو ته زده کړي خو مې او انشاءالله زه امید کوم چې د دې نه به تاسو زده کړي. یعنې که تاسو زده کړي بیا خو ما ته په کمنټ سیکشن کې د یس او نو سره مطلب ایکسپلینیشن ورکړي چې ما د دې کلاس نه زده کړه. زه امید کوم انشاءالله چې په اسانه طریقې سره به تاسو زده کړي. که تاسو نه یې زده کړي نو تاسو بیا هم دا ویډیو کتلی شئ. دا چینل باندې اپلوډ ده، تاسو تللی شئ چینل ته، پلی لیست کې به دا پرته او تاسو هلته کتلی شئ. ملګرو نننی کلاس زمونږ پای ته ورسېدو. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې مال اجازت راکئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان خو ډېر یاد ساتئ. چېرته چې هم اوسئ خوشحاله، آباد، بریالي، ژوندي او ګړندي اوسئ. د الله په امان.